نو داسې یو هوایي ځواک و چې هغه بیا نه د امریکا مرستې ته اړتیا ولري، نه د هندوستان مرستې ته اړتیا ولري، نه د ایران او پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او بل کوم هیواد مرستې ته اړتیا ولري. زموږ کومې تیاري چې تاسو سره ولاړې دي هغه که د تاجکستان سره دي که د ازبکستان سره دي دا بیرته راولئ. زه غوښتنه ورڅخه کوم، په ډېر احترام غوښتنه ورڅخه کوم، زموږ حوصله دې نه ازمایي او موږ دې نه مجبوره کوي چې په ورته عمل باندې حتی الامکان چې په وس مو پرایي په هغه لاس پورې کړو. ولو که موږ ضعیف یو، ولو که زموږ د حکومت ابتدایي شوي دي، ولو که موږ نسبتاً و دوی ته پر خپلو پښو ولاړ تر اوسه پورې لا نه یو، خو بې غیرته نه یو او چاته دا اجازه نه ورکوو چې هغه زموږ شخصي شتمنۍ کنګل کړي او یا زموږ شخصي ملکیتونه راڅخه وګرځوي. لهذا دوی دي زموږ تیارې او زموږ جهازونه، هلیکوپټر دي که هر څه دي، هغه دې بیرته راته واپس کړي او را دې ولي و دې هېواد ته. که یې نه راولي نو بیا موږ کولی شو چې خپل توس مطابق عکس العمل وښیو. ډېره حوصله مو کړې ده، ډېر صبر مو کړی دی، نور زموږ حوصله تمامیږي.